د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ستونزه په کوم ځای کې ده؟ په وروستیو کې د افغان او پاکستان حکومتونو اړیکې ولې کړکېچنې دي؟ په همدې اړه د سیاسي چارو شنونکي اسد وحیدي یو لیکنه کړې ده. په دغه لیکنه کې یې د پاکستان هغو غوښتنو ته اشاره کړې ده چې له افغان حکومت څخه یې لري. همدا ډول افغان حکومت څه ډول کولی شي چې د پاکستان دغو غوښتنو ته په داسې ډول ځواب ورکړي چې نه ځان خراب کړي او نه هم د پاکستان سره اړیکې خرابې شي. په دې لیکنه کې همدا ډول اشاره شوې ده چې پاکستان له افغان حکومت څخه څه ډول او څومره غوښتنې لري. هیله ده د دې لیکنې تر پایه راسره پاتې شئ. د افغان او پاکستاني حکومتونو ستونزه چیرته ده؟ په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ اشغال پر مهال په دغه هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې شدیده کرکه موجوده وه. د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د دې کرکې د خپرولو تر شا د هغو بهرنیو کړیو لاس و چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې مداخله کوله. په دې موده کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان د ډیرو ستونزو اصلي علت همدا کرکه وه. په 2021 کال په اګست کې واک ته د امارت له رسېدو سره سم اوسني حکومت ته له تیر جمهوریت څخه ډېرې ستونزې په میراث پاتې شوې. تمه وه چې پر افغانستان د امارت له واکمنۍ وروسته به د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي. په پیل کې دا اړیکې ښې معلومېدې. ان پاکستانو چارواکو د امارت لپاره په نړیواله کچه لابي کوله چې په رسمیت وپېژندل شي او تعامل ورسره وشي. امارت هم له پاکستان سره همکاري کوله. له ټي ټي پي سره یې د مذاکراتو کوربهتوب وکړ. د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ مذاکرات ښه روان وو او خبره دې ته رسېدلې وه چې بریالي شي. خو په ډراماتیک ډول د سولې خبرې بې پایلې شوې او ان پاکستان اعلان وکړ چې نور له ټي ټي پي سره خبرې نه کوي. بریدونه لا پسې زیات شول. پاکستان لوري پر امارت فشار زیات کړ او په نړیوالو سټیجونو کې هم پر امارت ګزارونه پیل کړل. امارت ځینې ګامونه پورته کړل خو پاکستاني چارواکو بیا وویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. ورو ورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم ترینګلتیا زیاته شوه. د پاکستان موقت حکومت په یو بېساري ګام کې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه چې دا پر امارت د فشار لپاره د پاکستان له اړخه ستر کار و او فضا یې لا خړه پړه کړه. دا ستونزه ولې پیل شوه؟ د پاکستاني چارواکو ټي ټي پي ترمنځ خبرې ښې روانې وې. د خبرو یو کوربه راته وویل چې پر 90% مسایلو توافق شوی و. ډیره نږدې وه چې توافق وشي خو پاکستاني لوری په شا شو. له دې سره یو بل مهم تحول دا و چې عاصم منیر د پاکستان د پوځ مشر شو. هغه د خبرو پر ځای جګړې ته تمایل درلود. خبرې لغوه شوې او جګړه زیاته شوه. ستونزې له همدې ځایه پیل او ورو ورو زیاته شوه. پاکستاني چارواکو له امارت غوښتل چې د ټي ټي پي پر ضد ګام واخلي. د هغوی فعالیت ته پرې نږدې ونیسي، بندي کړي او ان پاکستان ته یې وسپاري. د امارت لپاره دا غوښتنه ځکه د منلو وړ نه وه چې یو خو په تیرو 20 کلونو کې ټي ټي پي د ناټو او امریکا پر ضد له دوی سره مرسته کړې ده. له بل اړخه دا چاره ورته د خپلو ارزښتونو خلاف ښکاري. تر دې مهمه دا چې امارت د یو نوي حکومت په توګه نه غواړي د ټي ټي پي دښمني واخلي، د خپل ځان پر ضد یو بله جبهه خلاصه کړي. دوی پوهیږي که پر ټي ټي پي زیات فشار راوړي د دې امکان شته چې دغه ټي ټي پي پر داعش واوړي، ځکه د داعش ځینې مهم وژل شوي او ژوندي غړي د ټي ټي پي غړي وو. دا هغه څه دي چې امارت ته ترې ستر خطر پیښیدلی شي. د امارت د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په خبره هغه وایي چې موږ د پاکستان په امنیت کې مرسته کوو خو د دې لپاره هغه څه نه کوو چې خپل امنیت او سترې ګټې له ګواښ سره مخ کړو. موږ له پاکستان سره په امنیت کې مرسته کوو او دا زموږ په ګټه ده خو موږ د عاصم منیر د ناسمو تګلارو د بیې پرې کولو ته تیار نه یو. د پاکستان غوښتنې باید معقولې او له ځمکنیو واقعیتونو سره برابرې وي. دغه وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي وینا ده. تر دې دمه داسې بریښي چې امارت به د پاکستان له خوښۍ سره سم د ټي ټي پي پر خلاف نظامي اقدام ونه کړي.
خو دا په دې معنا هم نه ده چې امارت په پاکستان کې د TTP له کړنو سره همغږي وي. TTP د کړنو د پاکستاني حکومت له عملي کېدو سره توقعات د امارت په یو سخت وضعیت کې واقع کړی ده. دا هغه حالت ده چې پاکستان یې نه درک کوي او له امارت هغه څه غواړي چې دوی یې نشي کولی. د پاکستان یو غوښتنه دا وه چې امارت دې د قبایلي کډوالو استنځایونه له ډیورنډ کرښې لرې بل ځای ته انتقال کړي. امارت دا کار وکړ، خو ورسره یې پاکستاني لوري ته دا پیغام ورکړ چې دا بیا هم د ستونزې اساسي حل نه ده، بلکې اصلي حل دا ده چې له TTP سره خبرې او سوله وشي. دا سوله اوس اسانه او ارزانه ده، خو که جګړه پراخیږي او د پاکستان او امارت ترمنځ اړیکې نورې هم خرابیږي، دا سوله بیا سخته او ګرانه وي. دا خبره هم مهمه ده چې پاکستاني چارواکي د TTP د اصلي غوښتنو په اړه خپل ولس ته ناسم معلومات ورکوي. دا کټ مټ هغسې ناسم معلومات دي لکه په تېرو 20 کلونو کې به چې ویل هند په افغانستان کې 12 قونسلګرۍ لري. TTP به ځینې سختې غوښتنې ولري، خو په هغو مذاکراتو کې چې په کابل کې وشول له ځینو غوښتنې تېر شول او هغه غوښتنې پاتې شوې چې د پاکستان لپاره یې منل ستونزمن نه و. قبایلي سیمو ته د وراوښتې خسارې جبران، د بندیانو خلاصون، له قبایلو د پوځ ایستل او پخواني قانون ته د قبایلو ورګرځول یې مهمې غوښتنې وې چې دا هغه غوښتنې دي چې د پاکستان حکومت ته یې منل تر هغو ارزانه دي چې د جنګ بیه پرې کړي. دا هغه څه دي چې د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه ولس پرې باید پوه شي. د دې مسلې سوله ییز حل به نه یوازې دا چې د پاکستان لپاره یو اسانه لار وي، بلکې دا به امارت هم له ستونزو خلاص کړي. پورته دلایلو ته په پام افغان حکومت به د TTP پر خلاف پوځي اقدام ونه کړي او د درېیمې لارې حل موندلو کې به د پاکستان حکومت کولی شي له امارت سره مرسته وکړي. په پاکستاني واکمنو کې یو نظر دا هم دی چې افغانستان په خاوره کې د TTP پر وړاندې برید وشي. که داسې وشي حالات تر هغه ډیر خرابېدلی شي چې تصور یې کېږي، ځکه امارت به د خپل حیثیت لپاره هم یو څه کوي او دا هغه څه دي چې دواړه ولسونه یې نه غواړي او ګټه یې مخامخ د دواړو هیوادونو دښمنانو ته وراوړي. که داسې څه کېږي، د دې شونتیا هم شته چې امارت د نظام په توګه د TTP ملاتړ وکړي او په دې سره بیا حالت ډیر خرابېږي. خو له دې ټولو ترینګلتیاو سره په افغانستان کې امارت له پاکستان سره د ټکر پلوي نه دی. د امارت د لوړې کچې یو چارواکي راته وویل دا ستونزې به دایمي نه وي. د پاکستان لخوا د مهاجرینو له راایستلو نیولې پر امارت تورونو او ګڼو نورو ناسمو کړنو پورې ټولو چارې موږ د پاکستان د ولس او نظام نه بلکې د یو خاصې کړۍ کار ګڼو او موږ تمه لرو چې دا حالات به بدل شي او یا د دې خاصې کړۍ واکمني به دوام ونه کړي. بلخوا که له پاکستان د مهاجرینو د ایستلو په اړه د پاکستان ولس او سیاستوال دریځونو ته وکتل سي، دا خبره یقیني کېږي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلې فضا د یو خاصې کړۍ د پریکړو پایله ده. په پاکستاني سیاسي ګوندونو او ولس کې هم دا درک تر یو بریده ښکاري چې اصلي ستونزه چا جوړه کړې ده او څوک پر جګړه ټینګار کوي. خو په پاکستان کې دا حالت بدل نشي. د حالاتو د سمون چانس ډیر کم ده. په پای کې د حل لاره دا ده چې په معقوله توګه او د ځمکنیو واقعیتونو ته په کتو بحث او تعامل ته دوام ورکړی شي. توندې خبرې، بیانې او دغه راز په رسنیو کې یو پر بل د تورونو لګول به کومه مثبته پایله ونه لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنی کړکېچ به پسې لا هم پراخ شي.